لاندې ګراف کې د یو سوداګریز شرکت د کاري ساعتونو او د برېښنا ټولټال لګښت ترمنځ د تناسب اړیکه ښودل شوې ده. ښه سمه ده. د ګراف په اړه لاندې کومې جملې سمې دي؟ نو تاسې ویډیو ودروئ، د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. دلته وایي ټول سم ځوابونه په نښه کړئ. نو مخکې له دې چې موږ راشو دغه ځوابونو ته وګورو، راځو دغه شکل کې ښودل شوی ګراف لږ څه تحلیل کوو. دا پوهیږو چې موږ دلته یوه د تناسب اړیکه دلته شته دی. نو معنا دا چې موږ وایو چې د برېښنا لګښت دا څه شی دی؟ دا مساوي دی له څه سره؟ یو ثابت عدد ضربې د ساعتونو شمېر سره. نو دا به پکې څنګه کېږي؟ دا به ورسره ضربېږي. او موږ کولی شو چې دغه د یو ثابت یا د تناسب ثابت چې ورته د دې قیمت پیدا کړو، ځکه دلته موږ ته د A ټکی یا د A نقطه راکړې ده. او موږ وینو چې کله د ساعتونو شمېر څو وي؟ 4 وي. دلته لیکو چې دا د ساعتونو شمېر 4 شو. نو د برېښنا لګښت ټولټال لګښت څو کېږي؟ 120 افغانۍ. دې په ځای لیکو 120 افغانۍ. نو څو ضربې 4 مساوي کېږي له 120 سره؟ موږ پوهیږو چې 13 ضربې 4 دا مساوي کېږي له 120 سره. دلته زموږ د کې قیمت یا د تناسب ثابت څو دی؟ 13 دی. نو موږ لیکلی شو چې د برېښنا لګښت دا مساوي کېږي زموږ د تناسب ثابت کوم چې 13 دی ضربې څه شی؟ ضربې د ساعتونو شمېر. نو اوس راځو دا ځوابونه ګورو چې کوم یو یې صحیح دی. کېدای شي یو نه ډېر ځوابونه پکې سم وي. دلته وایي د A نقطې وای مختصات د برېښنا ټول لګښت ښیي کله چې شرکت 4 ساعتونو لپاره کار وکړي. نو د A نقطې مختصات دي 4,120. نو د دې وای مختصات څه شی دی؟ د برېښنا لګښت ښیي. دلته موږ سره 4 کې د ساعتونو شمېر دی او دا د برېښنا لګښت دی. کله چې دا موږ ته د برېښنا لګښت ښیي کله چې ساعتونه څو ته ورسېږي؟ 4 ساعته شرکت کار وکړي. بالکل دا ځواب سم دی. دا همدغه شی دی چې موږ دلته په شکل کې وښودلو او ومویلې پکې. راځو بي ځواب ته. دلته وایي د برېښنا ټولټال لګښت 15 افغانۍ کېږي کله چې شرکت 1 ساعت لپاره کار کوي. نو راځو دلته موږ ګورو 1 ساعت لپاره چې کار وکړي، دې نقطې ته راځو او دې ځای نه چې داسې وای قیمت وګورو. دلته اوس تاسې ښایي ووایئ چې دا خو 15 دي. کېدای شي تاسو وایئ چې دا سم دی، خو دا موږ ګورو دلته موږ دا رابطه لیکلې وه، دغه د اړیکه د دې موږ دلته لیکلې وه چې د برېښنا لګښت کېږي 13 ضربې د ساعتونو شمېر. نو کله چې ساعتونو شمېر 1 وي نو د برېښنا لګښت ټولټال څومره کېږي؟ 13 کېږي، 15 نه کېږي. نو دلته 13 دې ځای کې راځي 15 ښایي لږ پورته راشي. نو ځکه وایو چې دا ځواب سم نه دی او هېڅ یو خو ځکه نه شو ټاکلی چې دا ځواب دلته پکې سم دی.